په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې یو بحث روان دی، کنزل روان دي، بدی ردی روان دي، چا پسې هغه ځوان پسې چې نومي شهسوار دی، یقیني طور پر مخکې به ګلوکاری کوله، ډمتوب به کو، د هغې نه بیا توبه استغفار وکړو، کلی سنت ګیره پرې خوله، بیا چې کوم د دین طرف ته راغی او د تبلیغ په لاره کې او بیا یقیني طور پر اوس بیا چې کوم د هغه ګیره صفا کړله، بیا چې کوم د هغه زوړ فیلډ طرف ته لاړ، یعنی ګلوکاری طرف ته لاړ. بهرحال په دې حواله سره به زه یو څو خبرې کول ضروري غواړم، خاص کر کې هغه کسانو ته چې کوم کسان لګیا دي بدی ردی وي. یقیني طور پر منګه چې کوم دې خدایان نه یو، هغه د الله حجت بنده دی، منګه ټول د الله حجت بندگان یو. یقیني طور پر الله حجت په ټول منګه ټول باندې رحم وکړي چې څومره ګناهګار دي هغه د الله بندگان دي، کله کوکار هغه د الله بندگان دي، نافرمان هم د الله حجت بندگان دي او فرمانبردار هم د الله بندگان دي. د هغه سره با چې کوم عمل له په خپل پروردگار عالم کې. بهرحال الله رب العزت نه موږ پکاده چې د هدایت دعا وکړو، خپل ځان لپاره، د هغو لپاره، د هر کس لپاره وکړو. لیکن چونکې دا معامله داسې ده چې په سوشل میډیا باندې وایرل او یقیني طور پر د دې نه موږ تاسو ته عبرت حاصلول پکار دي. په دې کې به زه شهسوار ته پیغام ورکوم، خپل ځان ته زما پیغام دی، ټول مسلمانانو ته زما پیغام دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان د خپل په دماغو کې هم کېدی، په وخت کې خپل زړه ته بوس کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ انما الاعمال بالخواتم، بشک د تمام اعمالو دارو مدار هغه په خاتمه باندې دی. یعنی د انسان چې څنګه خاتمه وشي کنه، یعنی که خاتمه وشي د انسان په خلاره کې د روانه خاتمه وشي، یقیني طور پر دا د دې علامت دی چې د اعمال ښه اعمال دي. دا په دې خبره باندې دلالت کوي د مرګ چې د اعمال چې د هغه خدي بهترین اعمال دي. لیکن که چری په بدلار کې په خراب لار باندې روان وي، د شیطان په لار روان وي او په دغه کې د انسان مرګ راشي، نو دا د دې علامت دی چې د اعمال صحیح نه دي. ځکه هر وخت مؤمن له پکاره چې هغه په سم لار باندې روان وي، په صراط مستقیم باندې روان وي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې په حواله سره یو بل حدیث کې ارشاد فرمایي چې یو انسان داسې وي چې هغه نیک اعمال کوي په دنیا کې کوي په خلار رواني او د الله رب العزت جنت ته دومره قریب شي، د جنت ته دومره قریب شي چې د یو لږ فرق وي د دومره نیک اعمالو. لیکن بهرحال بیا د شیطان په لار روان شي، په بدل لار روان شي، برایي طرف ته روان شي، د الله حضرت نافرمانی طرف ته روان شي او د دې حد پورې چې کله د خاتمه کیږي نو د په باندې جهنم واجب شوی. هغه کس چې په یو ټیم کې د ستر رسیدلې جنت ته رسیدلې، صرف یو لږ فرق، لیکن بیا سوګي په بدل روان شي، په غلط لار روان شي، د شیطان په لار روان شي او چې خاتمه وشي په دغه لار باندې. ظاهره خبره ده شیطان په لار باندې سره رواني، د الله حضرت په نافرمانی کې روان وي او په دغه کې د کړپ شي، مرګ راشي، د دې ژوندۍ ختم شي، نو یقیني طور پر دې تباہ او برباد شي، د په هلاکت کې شو. نو بحیثیت مسلمان منګه تاسو د الله حضرت بندگان او د دنیا ته الله رب عزت خپل د بندګۍ لپاره را لګي، عارضی ژوندۍ ده او په کاردار چې په دې کې منګه په صراط مستقیم باندې منګه په هر د موږ په هر رکعت کې چې د اهدنا الصراط المستقیم چې الله موږ ته سیده لار وخایا، اهدنا الصراط المستقیم الله موږ ته سیده لار وخایا، په سیده لار باندې موږ چلو او لار د هغه خلکو صراط الذين انعمت عليهم چې په کوم خلکو باندې استا انعامات. او قران مجید دی الله رب العزت فرمایي چې ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، چې کوم کس زما پلاره کې مجاهده کې کوشش کې نو هغه د بیا زلا خپل لارې کولاو کوم، لنهدينهم سبلنا، هغه د زما خپل لارو خو چې زما د لار نه هغه لارو د اسانه کوم، د هدایت لارو د اسانه کوم. لیکن شرط دغه دی چې مجاهده وکړي، کوشش وکړي. یو انسان کوشش نه کوي پروت ته چې ماته به هدایت ملاوي شي، داسې انسان ته هدایت نه ملاوي. هدایت هغه کس ته ملاويږي چې کوم کس طلب کوي، کوشش کوي. ځکه الله تعالی فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، الله تعالی دا قوم حالت نه بدلي چې څو پوری هغه ځان په خپل بدل نه. نو بهرحال د خبره مقصد دغه دی، لړ مقصد دغه دی چې موږ تاسو د دنیا ته الله تعالی خپل عبادت د بندګۍ لپاره لګیلو، موږ د ګلوکارۍ لپاره، موږ چې کوم دي د نافرمانی لپاره، موږ چې کوم دي د شیطان په لار باندې چلیدو لپاره نه را لګیلي،
بلکې شیطان چې کوم دی هغه زموږ تاسو سری دشمن دی. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان د انسان سری دشمن دی، واضح دشمن دی. شیطان خدا غواړي چې دا انسانان د دون نظر جهنم ډک د حضرت آدم علیه السلام د بابا آدم علیه السلام چې څومره اولاد دي د دون نظر جهنم ډک، ځکه چې د دې آدم علیه السلام د وجه سره د جنت نه راوتل ماده ته سجده نه وکړي، زبر د اولاد نه د چې اولاد دي د هغه نه بس جهنم ډکو. نو دا غي لپاره شیطان لګي خپل جدوجہد کې، لیکن بل طرف ته یو الله دی چې موږ پوره ژوندۍ د الله تعالی فرمایو کو بیا خد د الله حضرت طرف تراش صراط مستقیم طرف تراش یو پیری وي یا الله زما توبه الله حضرت ټول ګناهونه معاف. لہذا وسم وخت چې کچري موږ په بدل روان یو څوک هم ظاهر خبر دا موږ ټول انسانان یو د خطا پتلیو پکاردار چې فل فور موږ توبه استغفار وکړو سوار به تم زړه درخواست ټول مسلمانانو ته چې توبه وکړي. په توبه باندې چې کوم دی الله حضرت ډیر زیات خوشالي. په حدیث شریف کې څه فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاګار هغه دی چې توبه کوي. التائب کمن لا ذنب له، توبه کوون کې داسې چې گویا د سره غاړو د سره د ګناه کړي هم نه دي، لیکن د توبې دروازه هغه صرف چې تر څو پورې دا سترګې کولاو دي دا سانس دنده برزي د دې څه ګارانټي نشي ګوره په څه ټیم کې هم دا سانس باندې دي شي د انسان خاتمه کې دي شي. لہذا دا سينو چې منګه د شیطان په لار روان یو د الله حضرت په فرمانی کې روان یو او په دغه ټیم کې کړب شي مرګ راشي نو یقیني طور پر منګه په خساره کې د همیشه په خساره کې بیا منګي، ځکه چې د آخرت کې بیا ژوندۍ سفر دی هغه بیا همیشه سفر دی. د هغه کامیابی هم همیشه کامیابی ده او د هغه ناکامي هم همیشه ناکامي ده. نو په کار دار چې منګه خپل د دې چن روز چې کوم د ژوندۍ ده د دې په وجه باندې موږ خپل آخرت چې همیشه ژوندۍ دا خراب نه کو. بهرحال الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ ټول ته د نیک هدایت وکړي او الله رب عزت ټول موږ ټول د صراط مستقیم نصیب کړي، باغی باندې توفیق موږ ته نصیب کړي او د هر قسم نافرمانی نه د بچ کېدو توفیق نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.